سلام دوستانو، راځئ نن د سلیپ ډیسک یا د ډیسک هرنیشن ستونزې په اړه خبرې وکړو چې دا ستونزه د L4-L5 په کچه کې رامنځته کیږي. نو راځئ لومړی د درکو چې د L4-L5 کې څه چرته نه. عموما د ملایتي رخته کې برخه ته لمبر سپاین یا لمبري فقرې ویل کیږي او په همدې لمبر سپاین کې دویم ورستی دسته L4-L5 ډیسک ویل کیږي. یعنی دا ډیسک د L4 فقرې او L5 فقرې ترمنځ موقعیت لري. نو هغه ډیسک یا سپیسر یا کوشن چې د L4-L5 سیمې ترمنځ وي دې ته L4-L5 ډیسک ویل کیږي. او دا ډیسک د موټر د ټایر سره پرتله کیدای شي. دا یو بهرني پوښ لري چې دې ته انیولس فیبروسس ویل کیږي او یو داخلي هسته لري چې دې ته نیوکلیس پلپوسس ویل کیږي. نو دا ډیسک د جلی په شان یو شی دی چې د ټایر دننه ساتل شوی دی. نو کله چې د L4-L5 په سیمه کې د ډیسک ستونزه پیدا شي دا ډیسک له خپل طبیعي ځای وچی او اعصابو باندې فشار راولي. او د L4-L5 ډېر علتونه لري، لکه که څوک زیات وزن ولري یا که څوک ورزش نه کوي یا که د ناستې او کار کولو پر مهال سمه ناسته ونه لري یا کله نه کله دا یوازې د عمر له وجې هم وي. هر څه چې علت وي که د L4-L5 په سیمې کې د ډیسک پرولپس رامنځته شي نو دوه ډولې نښې نشانې لري. اول دا چې که دا یوازې ساده ډیسک پرولپس وي او اعصابو باندې فشار نه راولي نو ناروغ به یوازې د سا درد لري. دویم دا چې کله چې ډیسک له خپل طبیعي ځای ووځي او اوس اعصابو باندې هم فشار راولي نو کیدای شي درد د پښې لور ته خپور شي چې دې ته سیاټیکا وایي. دا یو تیز او ناڅاپي درد وي چې د برېښنا غوندې د پې لاندې سفر کوي. دوهم دا کولای شي د پې په برخه کې د حسي یا سوځېدو نښې هم رامنځته کړي. نو کله چې د پې په برخه کې بې حسي یا سوځېدل وي دا هم دا ښیي چې اعصابو باندې فشار شته. ځینې وختونه کیدای شي په پښه کې ښکاره کمزوري یا فالج هم رامنځته شي. نو کله چې تاسې حالتونه رامنځته شي دا معنا لري چې اعصاب ډیر شدید فشار لاندې دي او سخت زیان ویني. یا وروسته خو کم نه دی، ځینې وختونه داسې ستونزه رامنځته کیږي چې ناروغ نشي کولای ادرار یا حاجت وکړي. په داسې حالت کې دا معنا لري چې اعصاب ډیر زیات فشار لاندې دي او اعصابو ته زیان رسیدلی دی. نو عموما په داسې حالت کې کله چې تاسو خپل ډاکټر ته ورشئ هغه به لومړی کلینیکي معاینه وکړي او د کلینیکي معاینې وروسته ډاکټر به تاسو ته وایي چې یو MRI هم واخلئ. MRI مته دا روښانه وښیي چې آیا دا د L4-L5 ډیسک ستونزه ده که نه. دا به موږ ته دا هم وشي چې د اعصابو باندې څه ډول او تر کومه حده فشار شته. ښه خبره دا ده چې د L4-L5 ډیسک پرولپس لپاره هر څوک جراحي ته اړتیا نه لري. او 90% ناروغان بې له جراحي درملنه کیدای شي. نورمال ډول موږ ناروغ هرم کوو، مو درمل پیل کوو، مو تمرینونه پیل کوو، مو فزیوتراپي پیل کوو او موږ د څو ورځو لپاره د ناروغ سره متو او ورو ناروغ کولی شي بیرته خپل عادي ژوند ته راشي. په فزیوتراپي کې موږ په د اصلي او ملات عضلاتو د پیاوړتیا تمرینونو باندې ډیر تمرکز کوو. په درملو کې موږ د درد لپاره درمل ورکو، موږ د سوزش کمولو لپاره درمل ورکو، موږ د اعصابو لپاره درمل هم اتو. او کله چې ناروغ شي موږ ورته وایو چې وزن کم کړي، د کار په مهال ښه ناسته ولري او د ملا تمرینونه منظم ترسره کړي. اوس راځئ د پاتې 3 سیلنه ناروغانو په اړه خبرې وکړو چې جراحي ورته اړینه ده. په نارمل ډول جراحي 3 دلیلونه لري. لومړی دا چې که د پښې درد د درملو، تمرینونو او فزیوتراپي سره هم نښ کیږي. دویم دا چې که په پښې کې فلج راغلی وي یعنی کوم عضله کار نه کوي او د پښې زور کم شوی وي دویمه نښه. دریم دا چې که ناروغ ته د تشو یا حاجت کلو کې ستونزه وي دا حالت د کاوډا ایکوانا سندروم په نوم یادېږي. نو عموما کله چې موږ ناروغ جراحي ته بیایو دا اوس مهال کوچني چیرې یا لک مداخله لرونکي جراحي وي. موږ دا یا د مایکروسکوپي تخنیک یا اندوسکوپي تخنیک لارې ترسره کوو. عموما د مایکروسکوپي یا اندوسکوپي تخنیک ګټه دا ده چې چیرې ډیر کوچنی وي، تقریبا د ګوتې سر په اندازه او پکې د وینې ځای کم وي، چیرې هم کوچنی وي. موږ هیڅ عضله نه پرې کوو، موږ هیڅ هډوکي نه پرې کوو، یوازې هغه ډسټوټو وباسو چې په اعصابو فشار راولي.
د دې لړ مداخله لرونکي جراحي ګټه دا ده چې ناروغ له جراحي 6 ساعته وروسته رخصتېدلی شي. د جراحي 6 ساعته وروسته ناروغ کلی شي ودرېږي وګرځي ځینې وخیږي او عموما زموږ په مرکز کې موږ ناروغ ته وایو چې حتی کور ته هم ولاړ شي. نو که تاسو د L4-L5 ډیسک ستونزه لرئ اندېښه مه کوئ، خپل ډاکټر ته ورشئ، هغه به تاسو ته سمه مشوره درکړي او هیله ده چې بې له جراحي ښه شئ. ټولو ته نیکې هیلې.